کله چې د سیکس خبره کیږي د خلکو ذهن ته بدفعلونه او خرابې خبرې راځي. مولایانو خلک له سیکس څخه دومره بیزاره کی چې اوس له خپلې مېرمنې سره هم صحیح جنسي اړیکه نشي نیولی. په پښتنو کې د سیکس په اړه ډېرې غلطې خبرې دود شوي چې ډېرې بې اساسه دي. په دې ویډیو کې د سیکس په اړه ځینو دروغو نه پرده پورته کوو. اوله خبره چې د خلکو ماغزو کې تاویږي دا ده چې مسلمانان باید د جنسي اړیکې پر مهال ډېر حیاناک اوسي، نه ګنده خبرې وکړي او نه د خپلو غریزو څرګنده ښودنه وکړي. مولایان خلکو ته دا هم وایي چې د سیکس په وخت کې باید ټول بدن لوس نشي او د غولو په جریان کې یوازې غین او کوس باید ښکاره شي، او هغه هم په داسې حالت کې چې ښځه او میړه دې د یو بل غین او کوس ته نه ګوري. په اسلام کې د دې خبرې کوم ثبوت نشته، بلکې اسلام وایي چې په واده کې داخل د سیکس په اړه هر څه آزاد دي او له واده نه بیرون د سیکس په اړه هر څه حرام دي. البته ځینې کوچني ممانعتونه شته چې اسلام یې له کولو څخه مخنیوی کړی. د غین رودل، د کوس چوشل، د تیونو رودل، ښځه او خاوند یو بل ته ګوتې ورکول، په یو بل باندې کوس یا غین سولول، دا ټول کارونه حلال دي او څوک مو چې ترې منع کوي په حقیقت کې تاسو د سیکس لازم خوند څخه بې برخې کوي. دویمه خبره دا ده چې ځینې خلک ګمان کوي څوک چې په سیکس یا غو باندې ښه پوهېږي له واده وړاندې زنا کړې. زیاتره ښځې دغسې ګمان کوي. یو وخت یوې مسلمانې نجلۍ ماته وویل چې غواړم له یو زناکاره سړي سره واده وکړم، دا ځکه چې هغه په غولو باندې ښه پوهېږي. دا غلطه او خطرناکه خبره ده، ځکه چې سیکس یوازې غول او په کوس کې د غین منډل نه دي چې سړی په تکرار سره ښه زده کړي. سیکس کتاب نه دی چې پړپړ وي لولې، غول هم هنر غواړي. که یو کس 20 کاله له 100 مختلو ښځو سره سیکس وکړي، په دې معنا نه ده چې دا سړی په سیکس ښه پوهېږي. بله مهمه خبره دا ده چې که چیرې یو زناکار سړی په سیکس څومره پوه شي خو خپلې ښځې ته بیا وفاداره نشي پاتې کېدلی. دریمه غلطه خبره دا ده چې خلک وایي سیکسي فلمونو څخه سیکس زده کېږي. زیاتره نجونې او هلکان له واده وړاندې سیکسي فلمونه د دې لپاره ګوري چې د غولو چل ترې زده کړي. زه تاسو ته یوه خلصه خبره کوم، هغه دا ده چې لوس فلمونه ټول دروغ دي او د زده کړې هیڅ شی هم پکې نشته. سیکسي فلمونه یوازې د ساعت تیرۍ لپاره ډکېږي. په سیکسي فلمونو کې یوازې هغه صحنې ریکارډ کېږي چې خلکو ته په زړه پورې ښکاري. په حقیقت کې سیکس ډېر خوږ او خوندور دی، مګر په سیکسي فلمونو کې فقط جالب ښکاره کوي. په حقیقي سیکس کې هر څه رښتیا وي. په حقیقي سیکس کې د کوس تیزونه، د خوټو پړقا او د کوناټیو خوځېدا ټول رښتیا وي، مګر په سیکس فلمونو کې په دروغو باندې په نجلۍ باندې تیزونه اچوي او په دروغو باندې داسې صحنې جوړوي چې د نجلۍ له کوس نه اوبداري وهي او په دروغو باندې ورسره اوازونه اچولي وي. نجلۍ په دروغو باندې خپلې سترګې پټوي او په دروغو چغې وهي. همدارنګه په سیکسي فلمونو کې چې کله سړی خلاصېږي له اندازې زیاتې اوبه ترې خارجېږي چې حقیقت نه لري. حقیقي سیکس کې احساسات وي او په سیکسي فلمونو کې اکټینګ وي. په سیکسي فلمونو کې ښځه د سړي د غولو وسیله وي، مګر په حقیقي سیکس کې د ښځې او سړي ترمنځ عشق او محبت وي. د سیکسي فلمونو لوبغاړي له سیکس مخکې په آرایش باندې ډېر کار کوي او زیاتره لوبغاړو پلاستیکي جراحي کړې وي. په سیکسي فلمونو کې ټولو ښځې ښایسته وي، غټ کوناټي او ښکلي بدنونه لري. د سیکسي فلمونو سړي هم غټ غینونه لري او باډي هم ښایسته جوړوي. د سیکسي فلمونو جوړولو کمپنۍ هغه کسان نه نیسي چې بدرنګه وي یا یې غینونه وړوکي وي او یا د خلکو د توجه وړ نه ګرځي. څلورمه غلطه خبره دا ده چې وایي د سړیو هغه نجونې نه خوښېږي چې ډېرې ګرمې وي. د سړیو شوخې او مستې نجونې چې د سیکس په وخت کې نورې هم ګرمېږي ډېرې خوښېږي. زیاتره هلکان دا نه خوښوي چې داسې ښځه ولري چې دی غي او هغه ورته یې خپخه او غلې پرته وي. زیاتره ښځې له دې ډارېږي چې که چېرته د سیکس پر مهال ډېره مستي وکړي میړه به یې پرې د کوسۍ او رنډۍ ګمان وکړي، مګر یو پوه سړی هېڅکله دغسې ګمان نه کوي. یو پوه سړی غواړي چې ښځه یې بیرون حیاداره او د کوټې په داخل کې د سیکس پر مهال بې حیا وي. د نورو همداسې ویډیوګانو لپاره د غود خود چینل سبسکرایب کړئ او د ګړنګي نشان کېکاږئ.